Menggalau dia terus terakhir dah, wal tak. Oh, jodi. ماشي جوړ په خیر دا به ښایسته کړی دغه ستړي ماش ډېر وخت کېږي چې بدل شوی دی زه چې وړي کوم په غېږ مې داسې ستړي ماش سره کړل بیا مې داسې کړل بیا مې داسې سره کړل بیا مې داسې کړل که نه بیا مې داسې کړل خو یې دا کیسه اسونه کړې ده دلیل دا دی چې په دا وطن کې ګرمي ده او په ګرمي کې چا نه خولې وي څیک ستړی وي څیک پازو وي نو داسې دا رقم ستړي ماش رواج کړی خالي داسې مو ته دا خوند نه روکوي نو خو یې خو پېده چې ویلې کېدای شي دلیل د غاښه وي چې خلک ما پازو به وایي ګرمي ده نه دا ستړي ماش رواج شوی دی بیا دې بیخي نه کي نه چې موږ بعض نه تلل یې سوې تخشول یم چې داسې ښه دی دې نه خو خالي لوس چې ویر کیا کھادو خو بیخي کادو ای انګریزانو غونډه داسې وکړي چې هاي دا په دا وطن کې سفر دا عادتونه پوتې دي چې ستړي ماش ورکوي بیا به یو ور حتی دویم ورته کله کله دریم ورته بیرته پر ګرځې او بیا به ورته چې ښه یې جوړ یې په خیر یې د دې معنا دا ده چې د خلک یو بل سره محبت لري مینه لري او دا غواړي چې د یوه د بلبل نه خبر شي سره نو دا عادتونه پوتې دي او فکر کوم ښه عادتونه دي په دا هیله چې دغسې ژوندي وي او نه هم وغوړېږي او ریښ شي